درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر ښه راغلاست. نن ورځې تازه دوه مهم خبرونو ته د AFG+ چینل څخه. طالبانو په بدخشان کې د مقاومت جبهې 4 غړي ووژل. بدخشان کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي چې دغه ولایت د تګاب ولسوالۍ روبات کلي کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د مقاومت جبهې ځواکونو یوه پټنځی له منځه تللی او د دغې جبهې 4 غړي هم وژل شوي دي. بدخشان کې طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس معز الدین احمدي وایي چې دغه عملیات دوشنبه د غبرګولي پر 9 د مولوي امان الدین په مشرۍ پیل شوي دي. د مقاومت جبهې مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا پنجشیر کې د طالبانو یوه قومندان له مقاومت جبهې سره په جګړه کې شهید شو. ځایي سرچینې پنجشیر کې د طالبانو د یوه قومندان له شهید کېدو خبر ورکوي. سرچینې وایي چې د طالبانو دغه قومندان قاري حمیدالله جاوید نومیده او کابو 15 ورځې مخکې د عنابې ولسوالۍ اړوند ارزو غره کې له مقاومت جبهې سره په نښته کې سخت ټپي شوی و. د سرچینو په وینا قاري حمیدالله نن شهید شو. سرچینې وایي چې طالبانو دغه قومندان د دې جبهې د یوه قومندان حسیب قوای مرکز له کسانو سره په نښته کې ټپي شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.